کچرته یو منځګزار نه په منځ کې ثنا یعنی سبحانك اللهم وبحمدك تر اخره پورې یا اعوذ بالله او بسم الله ویل هیر شول ډایری کې چې سوره فاتحه شروع کړه آیا دغه منځګزار دغه منځ کېږي او کنه کېږي او آیا دغه منځګزار به واپس رادرومي دغه ثنا اعوذ بالله او بسم الله بوي او کنه بوي ګران کتونکو په منځ کې اعوذ بالله او بسم الله او ثنا ویل دا سنت عمل دی کله چې یو منځګزار ډایرکټ په منځ کې سوره فاتحه شروع کړله نو اوس دغه ثنا او دغه اعوذ بالله او بسم الله چې کوم محل و کوم ځای هغه فوت شو نو د دې لپاره واپس راتګ نه دی د به چې ډایرکټ به دغه سوره فاتحه شروع کړي دغه به شروع کی هغه وروسته به صورت وای او دغه منځ به مکمل کی نو په دې وجه باندې دغه منځګزار منځ نه خرابېږي او دغه منځګزار باندې سجده سو هم نه واجبېږي دغه منځګزار دغه منځ ادا شول په دې کې هیڅ قسم فرق نه راغلی هم دغه رقم کچته یو منځګزار نیت وتړلو ډایرکټ چې ثنا پرې خو د ډایرکټ اعوذ بالله شروع کړه او دا راځي چې ما خو ثنا ونه ویله نو اوس دل نه دی په کار چې دی د اعوذ بالله پرې دی او ثنا شروع کینا بس دنه ثنا پاتې شوله د اعوذ بالله وای بسم الله دی دغه منځ د مکمل کینو په دې سره په منځ کې هیڅ قسمه فرق نه راځي صرف دغه منځګزار دغه سنتونه محروم شلو ځکه چې دغه ثنا وای د سنت عمل دی نو دغه منځګزار دغه سنتونه محروم شلو په منځ کې هیڅ قسمه فرق نه راځي نه په دغه منځګزار باندې سجده سهو واجبېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.